نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها روایت ده ان رسول الله صلی الله علیه وسلم بعث رجلا على سریه، نبی علیہ السلام یو سړی په یو سریه ولېږه، فکان یقرأ لاصحابه، هغه به لوست خپلو ملګرو ته فی صلاتهم په مانځه کې، فیختمون بیا ختمو بقل هو الله احد سورة اخلاص. فلما رجعوا کله چې هغې واپس شو، ذکروا ذلک لرسول الله صلی الله علیه وسلم، نو دا یې ذکر کړه چاته؟ نبی صلی الله علیه وسلم ته. فقال نبی علیہ السلام ویل سلوه تپوس دی وکي لای شی یصنع ذلک، ول دا کار کوي. فسالو تپوس دی وکي فقال وی فرمایل لنا صفۃ الرحمن، ذکر دې کې د مهربان ذات صفت ده، فانا احب ان اقرا بها، زخو خوم چې دا ولولم. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اخبروا خبر ورکړئ ان الله تعالی يحب، چې الله تعالی د سره مینه کوي. متفق علیه. لہذا دلته دا یو غټه فائدہ تاسو واورئ، الاسباب الجالبه لمحبت الله تعالی، هغه اسباب چې دا هغه په سبب باندې د انسان په زړه کې د الله تعالی مینه محبت راځي، او دا په ټولو نعمتونو کې یو غټ نعمت دی چې یو انسان د الله سره مینه وکړي او الله تعالی د ده سره مینه وکړي. نبی صلی الله علیه وسلم به د الله نه دعا وغوښتله، اللهم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. د الله تعالی محبت ستاسو خوښ دی که نه؟ نم دی خوښ هم دی. نو ګوره مختصر یو څو اسباب د الله د محبت واورئ. دلته خو په امام نووي رحم الله باب راوړی، موږ به دغه اسباب تاسو ته مختصر ذکر کړو. اولنی سبب دی قرات القرآن وتدبره فی معانیه و مقاصده، قرآن لوستل په صحیح طریقه سره د قرآن په معنا او مقاصدو کې سوچ کول، دا یو مهم او جوور سبب دی چې انسان ته د دې په وجه باندې هدایت کیږي. وجه دا ده چې حدیث کې راځي فإن القرآن سبب، قرآن یو رسی د طرفه بید الله و طرفه بیدکم، یو طرف د الله په لاس کې دی او بل ستاسو طرف. علامه ابن قیم فرمای مفتاح حیات القلب فی تدبر القرآن، د زړه ژوند چابي چې د هغه په قرآن کریم کې سوچ کول. علامه ابن القیم به فرمای فتدبر القرآن ان رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن، قرآن کې سوچ کوا که د هدایت قصدی وي، ځکه علم لاندې تدبر د قرآن نه دی. دویم سبب التقرب الى الله بالنوافل بعد الفرائض، لکه تاسو دا حدیث واورئ کنه چې الله تعالی وایي ما تقرب الی عبدی بمثل ما افترضته علیه، بیا څه وایي وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. دریم همیشه هر حالات کې د الله تعالی ذکر کول، دا سبب د محبت د رب العالمین دی. دریم ایثار مرضاته، د الله رضا غوره کول په خپلو خواهشاتو او د رب العالمین لحاظ ساتل په هر څه کې ذره برکې. پنځم په زړه کې د الله تعالی د اسماء او صفاتو سره مینه محبت کول، مطالعه القلب لاسمائه و صفاته. شپږم د الله په احساناتو نعمتونو کې سوچ کول او د هغې حق ادا کول. علامه ابن القیم فرمایي دا یو اهم او مهم سبب د محبت د رب العالمین دی. انکسار القلب بالکلیت بین یدی الله، د الله د حکم او کلام مقابل کې خپل زړه ماتول، د الله د خبرو قدر کول په مقابل د خواهشاتو. د انسان کې اتم سبب هغه خلوت دی، ځان له کېناستل او خاص کر په وخت د تلاوت د قرآن کریم کې د الله ذکر کول عبادت. نهم مجالسة الصالحین الصادقین، د نیکانو خلقو سره ډېر کېناستل د علماو سره. لسم مباعدة كل سبب يحول بين المرء وبين الله، بين القلب وبين الله، هر هغه شی چې هغه پرده راولي په مابین
ستا د رړو د محبت د الله کې د هغه نه لرې کېدل. 11 استعداد الروح لهذا الشان، خپل روح دې ته تیارول چې لکه څنګه زه د الله سره مینه محبت پیدا کړم. 12 انفتاح عین البصیره، د الله تعالی محبت ته د بنده بصیرت سترګې راګرځول کولاول. 14 اتباع السنه و اتباع الرسول، څنګه چې تاسو آیات ولسته چې قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. 14 المحبه لله، دا الله د پاره د یو بنده سره مینه کول. دا حدیث کی راضی مسند احمد ابن حبان کی راغلی دی. وجبت محبتی للمتحابین فیا والمتجالسین فیا والمتزاورین فیا والمتبادلین فیا. الله تعالی وای زما محبت هغه چاله واجب دی، زما د پاره مینه محبت کوي، زما د پاره ناز دی، زما د پاره ملاقات کوي، زما د پاره خرچې کوي. 15 الحب فی الله والبغض فی الله، الله د پاره مینه او د الله د پاره بغض چې دا د ایمان مضبوطه کړی ده. روایت د مسند احمد کی راضی په سند حسن سند سره ده. نو پای کې دا ذکر شوی دی چې لا يحق العبد حق صریح الایمان حتى يحب لله ويبغض لله. د الله د پاره مینه او د الله د پاره دشمنی، دا صفت چې دی تعالی ولا والبرا ویل کیږي. حدیث کې دی تاوسق عور الایمان ویل شوی دی. من کنن ډیر مسلمانانو ګورو د الله د پاره پای کې مینه محبت نشته ښه، د الله د پاره بغض نه کوي. یو کس به ناروا منکر کوي دا مرجي وسره کینی. 14 سبب سماع کتاب الله بصوت جمیل، د الله کتاب په خسته आवाज باندې اوریدل دې سره انسان کې د الله مینه پیدا کیږي. 15 سبب د الله د داعی خبره منل او هغه ته دعوت ورکول. 13 احسان دی، والله يحب المحسنین. 19 سبب د محبت د رب العالمین تقوا ده، فإن الله يحب المتقین. 20 سبب توبه ده، ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین. 21 سبب چې د هغه طهارت ده، ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین. او دس کې ګرځا همیشه ځان د غلطو صفاتونو نه پاکوا. 22 ایمان ده، او 23 د الله په لاره کې jihad کول. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، الله تعالی د مجاهدینو سره مینه کوي. 24 قران کریم تلاوت کول په قران کې. سلسله صحیحه کې دا روایت شیخ البانی راوړی، من سر و يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف، کدا الله او د رسول مینه غواړي قران کې تلاوت کوه. 25 رښتینی خبرې کول، امانت ادا کول، امانت کی خیانت نه کول، او دا هم پادیسو کې ذکر دي. 26 د الله نه دعا وغوښتل، لکه نبی رسول الله ویل اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني الى حبك، اللهم اجعل حبك حب الي من نفسي واهلي ومن الماء البارد. الله وګرځې ستا محبت زما په نفس کې او ما ته ډېر محبوب زما د نفس او زما د اهل او د یخ خوبونه. روایت د ترمذی کې راځي دا چې دعا به نبی رسول الله کوله، اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني وحب من ينفعني حبه عندك، اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. کله چې موږ تاسو د اسباب کوشش وکړو ان شاء الله کولای شو چې د اسباب په وجه باندې من کې د الله تعالی مینه محبت پیدا شي، زمنګ محبت د الله سره راشي او د الله تعالی محبت زمنګ سره راشي. رب العالمین دی منګ او تاسو کې حقيقي او یقیني د الله مینه محبت پیدا کړي او الله تعالی دې موږ سره خپل مینه محبت وکړي. رب العالمین دې زموږ او تاسو ګناهونه معاف کړي. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد صلی الله علیه وسلم.